کرن خان وایي چې کفایت شاه باچا راته د دشمنۍ په باره کې خبرې کړې وي او هغه څنګه انسانو دا ټول معلومات تاسو سره د کرن خان د خولې په دې ویډیو کې شریکوم. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د پښتو ژبې یو ډېر مشهور سندرغاړی کفایت شاه باچا چې پرون د جمعې مانځه ته ننوتلو او خپلو دشمنانو په ډېر بې دردۍ سره وژلی دی. کرن خان هم د هغه په باره کې اواز اوچت کړو. کرن خان وایي چې زما په دوبۍ کې د کفایت شاه باچا سره لیدل کتل شوي وو. هغه راته یو ډېر ښکلی او ښه انسان ښکاره شو ځکه چې هغه ډېر عاجز خویه و او په خندا به یې هره خبره کوله. هغه وایي چې کفایت شاه باچا د دشمنۍ نه سر ټکولو او هیڅکله هم دشمني نه خوښېدله. په پښتنو کې د اتفاق او د یووالي خبرې کولې، خو چې کله کفایت شاه باچا وطن ته راغلو نو په وطن کې بیرته دغه زړه دشمني راتازه شوه چې دوی بیا هم د یو بل نه مړي وکړل او اخر خبره تر دې حده پورې راورسېده چې دا ښکلی انسان او د ښه اخلاقو څښتن په ډېر بې دردۍ سره وژل شو. قدرمنو دوستانو دا د پښتنو یوه ډېره لویه کمزوري ده چې په وړه وړه خبره باندې جنګونه کوي او هغه دشمنیانې بیا تر دې حده پورې چلیږي چې د نیکونو دشمنیانې نوسو او کړوسو ته پاتې شي. الله تعالی دې ټولو خلکو ته عقل او پوهه ورکړي. د پښتو پوسټ چینل دا خبر چې کرن خان د کفایت شاه باچا په باره کې خبرې کړې وي تر همدې ځایه ضرور در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه.